حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت کی چې رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل ول هر کله چې د رمضان د روژې د میاشتې اول شپه راسي شیطان او سرکشه پیریان قید کړل سي بندي سي او د دوزخ دروازې بندي سي او د دوزخ هیڅ دروازه بیا نه خلاصیږي په دې میاشت کې او د جنت دروازې خلاصې سي او د هغه یعنی د جنت هیڅ دروازه بیا نه بندیږي او یو اعلان کوونکی اعلان کوي وای ای د نیکی طلبګاره ای ښه سړی نیکی طرف ته متوجه سه او ای د بدی اراده کوونکی د بدی څخه منع سه ښه کارو ته مخه کړه او الله جل جلاله دې مبارکه میاشت کې ډیر خلک د دوزخ څخه آزادوي او داسې هره شپه کیږي یعنی اعلان کوونکی هره شپه دا اعلان کوي د دې حدیث روایت ترمذی او ابن ماجه دواړو کړی دی